د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د قربانۍ د څارویو منډۍ هم تودې شوې دي. خلک د څارویو د اخیستو لپاره بازارونو ته راوتلي، خو سږ کال هم لوړې بیې د ډېرو کورنیو لپاره اندېښنې زیاتوي. نو ګراني خو دومره زیاته دی لکه دا کوم وخت چې زه ګورم دا ما منډې ټوله وکتله، انتهایي زیاته مهنګایي ده، لږه نه ډېره زیاته مهنګایي دی. نو زه د حکومت وقت نه سوال او منت کوم چې لږ شانته د دې غریبانانو دا بېوزلو خلکو طرف وکړئ، دې ته لږ وګورئ چې دا قرباني کومه کېږي د سنت ابراهیم دی چې دا ښه په طریقې سره هر سړی وکړي او هر سړی دې شي کې خپله حصه واخلي. هر چا دا جذبات دي چې زه د اسلام د دین د خپل آخرت ښکلي کولو دپاره زه قرباني وکړم، هغه چې بیا قرباني نشي کولی دلته راشي او خالي لاس روان وي. څاروي اخیستلو له راغلي خو ګورو که نه، خو څاروي ګران دي د تېر کال په نسبت باندې. دا کال ډېر ګران دي ځکه چې د پېټرولو مسله هم ده، بله د کرایي را ګاډو مسله هم ده که نه. نو کرایانې زیاتې د دې په وجه چې کوم دی څاروي چې کوم 3 لاک روپو څاروي هغه 4 لاک له رسېدلی، 4 لاک و هغه 5.5 له رسېدلی د دې په وجه. اوس مهنګایي دومره زیاته ده چې کم از کم یو څاروي کې 2 او 3 کسان یو ځای شي نو بیا وکړي. نو اوس د دې نه هم زیات چې کوم دی ډېر مشکله 2 کسانو له رسېدلې ده. مهنګایي زیاته ده که نه، هر یو حصه هم چې کې 60-70 هزار روپۍ په یو کس باندې راځي. بل لور ته سوداګر وایي د لویو منډو نه د څارویو بیې لوړې دي چې د څارویو خوراک، درمل او ترانسپورټ لګښتونه یې لا هم زیات کړي او د لرې سیمو څخه د څارویو راوستل اوس ډېر مصرف لري. جی بویا ګرانه ده، ونډه د دې خرچې ګرانې دي، 1500-1600 روپۍ ورځ دا یو سخي خوري. هلته نه چې ګاډو کې راولي 4000 او 5000 روپۍ یو څاروي باندې خرچه راځي. دې کالا منډې نه چې راځي 2-2.5 روپۍ پرچه ده. جی پرچې ګرانې شوي دي، لارې کې پولیس والا پازابول کې هغې پیسې الي، بورې وه په 3500، اوس په 4500 ده. بس دې تاسو ګورئ جی دغه دې سخو ریټونه هم ګران شو. او دوه غاښې سخې دي جی 3 لکه اتیا بیه کوو. یاره ټوټل مونږ 80 څاروي راوستي او یو 50 پاتې دي، 60 خرڅ شو. او دې کې مونږ سره 12-13 لاک نه والا تر تقریبا داسې لاندې رینجه پورې 4 لاکو پورې څاروي مونږ سره وو. چې مونږ مال ملتان نه راوستی دی، کم ګاډی چې ملتان نه په 1,20,000 راتلو هغه په 1,80,000 1,70,000 روپۍ باندې راځي لګیا دی. کرایانې سیوا دي، هلته شاته نه ملتان کې مال ګران دی. ځینې سوداګر وایي چې د پاک افغان پولې د تړل کېدو له امله سږ کال د څارویو بازارونو وضعیت د تیر کال په مقابله کې تر ډیره بدل ښکاري. موږ دا وایو چې د افغانستان بارډر بند دی، نو تیر کال په نسبت باندې سږ کال څاروي لږ ښه دی په ریټونو باندې، تقریبا 50-60 هزار روپۍ لاندې د څاروي باندې. او سږ کال خو د څاروو ریټ ډېر زیات ارزان دی، نور کلونو په نسبت باندې سږ کال څاروي ډېر ارزان دي. او کوشش دی خلک وکړي چې یاره ځان له قرباني وکړي، نو انشاءالله ډېره بهتره به وي که نه. د سوداګرو په وینا د قربانۍ د څارویو لوړو بیو لاملونه اقتصادي ستونزې او د ډالر د نرخ بدلون هم دی